کندوز چې تل به د جګړو کور و اوسېدونکي وایي امنیت یې ډاډمن دی او له تېرو 10 ورځو راهیسې دغه ښار او ولسوالیو کې یو ډز هم نه دی شوی. جګړه ځپلي کندوزیان له طالبانو غواړي چې تړل شوي دولتي ادارې او بانکونه پرانیزي، خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړي او په بازارونو کې د توکو نرخونه کنترول کړي. وضعیت فعلا نرمال است، چیز گپی نیست، اما خواست ما اشد ضرورتی که داریم با پول نیاز داریم. مال پولای ما در بانک بند است. مجاهدین میگه که بیاین بیادر کارتان نداریم، بیاین پولا کارتان پیش ببرین، چی دیگه پیم نیست. سورجی که بهترین امنیت ده په دې ښار کې داس نه اوري څوک او روغ ول شپه ورځ چې ګرځي تخار بدخشان بغلان ته څوک دي 2 بجې د شپې حرکت کوي، په هیڅ وجه څوک مخنیوي نه کوي دې دغه باره کې. او نور په حساب د دې مسؤلینو نه دا تقاضا ده چې باید بانکونه خوشي شي، خلک په مشکلات سره مواجه دي او راغلو په ارتباط دغه بلند منزل چې دا سوی دی د دې مسؤلینو نه زموږ دا تقاضا ده چې ډېر خوار او غریب دي د بیچارهګان او دې سره که څه مرسته کولی شي. په دغه ټول دغه شلو کلونو کې موږ په دغه 2-3 شپې چې د قندوز نیول سوی ده او امارت اسلامي دلته حاکم ده، داسې شپې او داسې خوبونه موږ نه دي کړي لکه نن سبا چې کوو. آرامه فکر باندې په آرامه ساه م اخیستې ده، ژوند کړی ده. طالب چارواکي چې ښار ته راوتلي ډاډ ورکوي چې ټولو اداراتو ته یې خبر ورکړی تر څو خپلو دندو ته راوګرځي او د امنیت خوندیتوب یې د اسلامي امارت مسؤلیت بللی دی. کار روان ده، موږ ځان ته کمیسیونونه پروګرامونه ورته لرو، له هر تجارانو سره همدارنګه نورو شرکتونو سره ټولو سره مو خبرې روانې کړي دي. نرخونه به را برابر شي، ښاروال متعین کړی ده، په ښارونو کې به ګرځي، په دوکانونو باندې دوکاندارانو سره به خبرې کوي په دې هغه باندې چې باید نرخونه برابر شي. مهمه خبره دا ده چې ترانزیت دې موږ قوي شي، له نورو هیوادونو نه صادرات و واردات ولرو. انشاءالله دا ټول کارونه په مخه اچو او کارونه برابر شي، نرخونه به برابر شي، د خلکو ته به د کار زمینه مساعده شي. ټول ولس ته ټولو هغه ادارو ته چې هغه په کورونو ناست دي او له مجاهدینو نه د امارت اسلامي له د مجاهدینو نه دوی ویره محسوسوله، دوی ټولو ته امن ده، دوی ټولو ته عفو ده، راضي دي، بس خپلو کارونو ته هېڅ چا ته هم مشکل نشته ده. ټول خلک او بیا همدارنګه له عام ولس نه دا غوښتنه ده چې له خپلو مجاهدینو ورونو سره ودرېږئ. په هر ځای کې چې کوم مشکل تاسو وینئ یا هغه وینئ، هغه تاسو هغه نږدې حوزو سره نږدې مجاهدینو سره کمیسیونونو سره تاسو په رابطه کې شئ. روحاني وایي په ښار او بازار کې به ژر تر ژره د خوراکي توکو نرخونه د ښاروالۍ پر مټ تعین شي او په دې اړه یې د ملي سوداګرو سره خبرې کړي دي. ښار ټولو اداراتو سره ټولو بنسټونو سره چې هغه عام الفرع ادارات دي، بانکونه دي، زراعت و مالداري ده، ښاروالي ده، همدارنګه دغه ترافیکو اداره ده، اطفایي دي، له ټولو بنسټونو نه موږ غوښتنه کړې، ټولو سره مو ځان ته مجلسونه کړي دي او راغوښتي مو دي چې راشي د ولس ته خدمت وکړي او بیرته خپل کارونو ته ادامه ورکړي. تاسو امنیت تامین دی، موږ لخوا هېڅ مشکل تاسو ته نشته. د خلکو بله غوښتنه له طالبانو څخه د جګړې پر مهال دوی ته د اوښتو زیانونو جبرانولو چې طالب چارواکو ورته د مرستو ډاډ ورکړ. خلک وایي د وروستیو جګړو له کبله یې میلیونونه زیانونه لیدلي او له طالبانو غواړي چې د کورونو او هټیو په بیرته رغونه کې ورسره مرسته وکړي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، قندوز.